د قرآن کریم د ترجمې 58 درس سورة البقره 228 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې مبارک آیات کې د طلاق شوو ښځو د عدت د مودې ذکر دی. الله تعالی فرمای والمطلقات او طلاق شوی ښځې یتربصن باید انتظار وکي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې، یعنی په خپلو ځانونو باندې تیر کی ثلاثه درې قروء حیضه، یعنی چې پوره درې حیضه یا درې میاشتنۍ مریضۍ ور باندې تیری شي. دې مودې ته عدت وایي، او ترڅو چې دا موده یا عدت ور باندې تیر نشي د بل چا سره نکاح نشي کولی. دا موده یا عدت د هغو ښځو دپاره دی چې د نکاح نه وروسته د خاوندانو سره شرعي صحبت کړی وي، ځکه چې معلومه شي چې ښځه خو به د مخکینی خاوند د اولاد مور نه جوړیږي، او په ښځه فرض ده چې که د مخکینی خاوند نه مور جوړېدو والا وي باید چې ښکاره یې کړي. او هغه ښځې چې د نکاح نه وروسته ورته د خاوندانو سره د شرعي صحبت نوبت نه وي ورسېدلی، یعنی خاوند او ښځې سره نزدېکت نه وي کړی، نو د دوی دپاره عدت نشته دی. آیات ته توجه وکئ. ولا یحل او نه ده روا لهن دوی ته، دې ښځو ته، دغه ښځې چې طلاقې شوي دي دوی ته روا نه ده ان چې یکتمنه پټوي دوی ما هغه شی خلقه چې پیدا کړی دی الله تعالی فی ارحامهن پر رحمونو د هغوی کې ان که چیرته کن یؤمن ایمان لري دوی بالله په الله تعالی والیوم او په ورځ الآخر د آخرت سره، وبعولتهن او خاوندان د دوی، یعنی د دې طلاقو شوو ښځو خاوندان احق حق لري بردهن په بیا راوستلو د هغوی په خپله نکاح کې د ساتلو، فی ذلک په دغه د عدت په دوران کې، یعنی دا د خاوندانو حق دی که د
ښځو خوښه وي او که نه، د عدت د خلاصېدو نه مخکې، یعنی په دغه موده کې کولی شي چې که وغواړي رجوع کولی شي، او چې رجوع یې وکړه طلاق ختم شو، بیرته هغه ښځه شوه او هغه یې میړه شو، طلاق واقع نه شو. ان خو په دې شرط، ان که چیرته ارادو د دوی اراده اصلاحا د اصلاح وي، یعنی په زړه کې نیکه اراده وي چې د ښځو سره پخلا شي او بیرته رجوع وکړي، او دا یې نیت وي چې خوشحاله او ښه ژوند به ورسره کومه، نو کولی شي خاوندان چې رجوع وکړي او بیرته د پخوا غوندې خوشحاله ژوند وکړي. ولهن او د هغوی یعنی ښځو دپاره، ولهن او د هغوی یعنی د ښځو دپاره هم حقونه دي په خاوندانو باندې، مثلو پشان الذي د هغې حقونو یا هغې حقوقو علیهن چې په دوی دي، یعنی د خاوندانو چې په ښځو باندې حقوق دي، همدا قسم د ښځو هم په خاوندانو باندې حقوق شته دی، بالمعروف په نیکه طریقه د دستور او رواج مطابق. وللرجال او د سړیو دپاره شته دی علیهن په ښځو باندې درجه یوه درجه یا یوه مرتبه. والله او الله تعالی عزیز ډیر غالب، حکیم او ښه حکمت والا دی. اوس په دې مبارک آیاتونو کې په قرآن کریم کې د طلاق ورکولو طریقه ذکر شوې ده، خو اول باید یو څه معلومات ذکر کو. د جهالت په زمانه کې او د اسلام په اول وختونو کې داسې و چې خاوندانو به خپلو ښځو ته ډیر زیات طلاقونه ورکول، داسې چې یو طلاق به یې ورکو، خو د عدت د مودې د خلاصېدو نه به یې مخکې رجوع وکړه. رجوع لکه مخکې چې ذکر شو، رجوع د خاوند او ښځې شرعي نږدې کېدو ته وایي د عدت په موده کې. نو کله به چې رجوع وکړه طلاق به ختم شو، خو څه وخت وروسته به بیا طلاق ورکولو او د عدت د مودې د ختمېدو نه به مخکې بیا رجوع کوله، او په دې ترتیب به ښځې ځورولې، یعنی نه به آزادولې چې د بل چا سره نکاح وکړي، او نه به په خپله ښځې کولې، مګر قرآن دا ظالمانه رواج ختم کو او خاوندانو ته په ټول عمر کې صرف د 3 ځله طلاق ورکولو حق ورکو، چې د دې جملې نه اول ځل او دویم ځل طلاق ورکول رجعي دي،
یعنی د طلاق ورکولو نه وروسته د عدت په موده کې چې 3 حیضه یا تقریبا 3 میاشتې دي، خاوند کولی شي چې پرته د نکاح او مهر نه خپلې ښځې ته رجوع وکړي، یعنی شرعي صحبت سره وکړي او شریک ژوند ته دوام ورکړي، او یا خاوند کولی شي چې د عدت په موده کې ښځې ته رجوع ونه کړي. نو په دې صورت کې د عدت په تېرېدو سره نوره ښځه د خاوند د نکاح نه ووته، آزاده شوه، خو بیا هم په اول ځل طلاق ورکولو کې فایده دا ده چې اوس هم د خاوند او ښځې د پاره دا چانس او موقع شته دی چې بیا نوی مهر او نوی نکاح وتړي، خو په دې شرط چې د ښځې خوښه او رضا وي، او یا لکه مخکې چې مو ذکر کړل که چیرته خاوند د عدت په موده کې یعنی د 3 حیضونو په داخل کې رجوع وکړي او خپل شریک ژوند ته دوام ورکړي، نو اوس د خاوند سره صرف د 2 طلاقو حق پاتې شو، یعنی د دې نه وروسته نور په ټول عمر کې صرف د 2 طلاقو ورکولو حق لري. دویم طلاق ورکول. همدغه مثال کلک په پام کې ونیسئ. که نوموړی خاوند او ښځه چې د اول طلاق نه وروسته یا یې بیا د سره نوی نکاح وکړه او یا د عدت د مودې په داخل کې خاوند رجوع وکړه، سره راضي شول، خوشحاله شول او شریک ژوند ته سره دوام ورکو، خوشحاله ژوند سره تیرولو، خو د وخت په تیریدلو سره بیا وران شو، روزمره جنگونه او اختلافات پکې پیدا شول، تر دې پورې چې خبره بیا طلاق ته ورسېده. اوس خاوند بیا د دوهم ځل دپاره بل طلاق ورکو، خو دا ځل هم لکه د اول طلاق په شان خاوند حق لري چې د عدت په موده کې یعنی د 3 حیضونو په دوران کې کولی شي چې خپلې ښځې ته پرته د بیا نکاح کولو څخه رجوع وکړي او شرعي صحبت سره وکړي او خپل شریک ژوند ته دوام ورکړي، او که رجوع ونه کړي نو د عدت د تیریدو وروسته طلاق واقع کیږي، ښځه د نکاح نه وځي، خو دا ځل هم که د دواړو خوښه وي تازه مهر او نکاح کولی شي، لیکن اوس خاوند د یو بل طلاق حق هم د لاسه ورکو، یعنی د 3 طلاقو د جملې نه یې 2 استعمال کړل او صرف د یو طلاق د ورکولو حق ورته پاتې دی.
یعنی په پاتې ټول عمر کې نور فقط یو طلاق ورکولی شي. دریم طلاق. همدغه مثال ته ادامه ورکو. ذکر شول چې د دویم طلاق ورکولو وروسته بیا هم سره خاوند او ښځه پخلا او راضي شول، شرعي صحبت او خوشاله ژوند سره کوي، خو د وخت په تیریدو سره بیا په منځ کې اختلافات او جنگونه پیدا شول. اختلافات او جګړې دومره زیات شول چې خبره بیا طلاق ته ورسېده او بالاخره د دریم ځل دپاره بیا طلاق ورکو. اوس نو د خاوند او ښځې دپاره ټولې دروازې بندې شوې. د دې نه وروسته نوره ښځه د خاوند د نکاح نه بالکل ووته. نور نو خاوند نه د رجوع کولو حق لري او نه بیا ورسره نکاح کولی شي او د همیشه دپاره جدا شول. اوس که چیرته بیا دواړه ښځه او خاوند پښیمانه شي او بیا سره یو ځای کول وغواړي، نو صرف یوه لار شته، هغه دا چې ښځه به د بل چا سره د دایمي او همیشه اوسېدلو په نیت واده کوي. نو که چیرته نوی خاوند مړ شو او یا یې په خپله خوښه طلاقه کړه، نو بیا کولی شي چې د خپل اولني خاوند سره د عدت د تیریدو نه وروسته نکاح وکړي. او که داسې ونه کړي، یعنی د بل چا سره په دې نیت واده وکړي چې د نوي خاوند سره یو څه وخت تیر کړي او بیا یې نوی خاوند بیرته طلاقه کړي، تر څو چې د اول خاوند سره بیرته نکاح وکړي، نو په دې صورت کې د اول خاوند دپاره نه حلالیږي او شرعي صحبت په زنا کې حسابیږي. که پورتنی معلومات په خلاصه ډول ذکر کو، داسې به وي چې الله تعالی خاوندانو ته په ټول عمر کې خپلو ښځو ته د 3 ځله طلاق ورکولو حق ورکړی دی، چې اول ځل طلاق ورکول رجعي دي. خاوند حق لري چې د عدت په موده کې یا رجوع وکړي او یا یې ونه کړي. که رجوع یې ونه کړه، عدت تیر شو، نو ښځه نوره د خاوند د نکاح نه ووته، ازاده شوه. نوره خپله خوښه ده چې د اولني خاوند سره نکاح کوي او که د بل چا سره کوي. او که خاوند د عدت په وخت کې رجوع وکړه، نو ښځه پرته د نوي نکاح او مهر نه د خاوند په نکاح کې پاتې شوه، خو خاوند د طلاق ورکولو یو حق د لاسه ورکو. خو که بیا یې همدې ښځې ته د دویم ځل دپاره طلاق ورکو، نو د اول ځل په شان که د عدت په موده کې یې رجوع ونه کړه، ښځه د نکاح نه وځي او د نکاح نه د وتلو نه وروسته
د ښځې خوښه ده چې د اول خاوند سره نکاح کوي او که د بل چا سره، او که رجوع یې وکړه، یعنی د عدت د مودې د ختمېدلو نه مخکې یې رجوع وکړه، ښځه یې په نکاح کې پاتې کیږي. نو په دواړو صورتونو کې که رجوع وشوه او که نوي نکاح، خو خاوند د طلاق ورکولو 2 حقونه د لاسه ورکړل. اوس په ټول عمر کې صرف یو طلاق ورکولی شي. او که همدې ښځې ته د 3م ځل دپاره طلاق ورکي، نور نو ښځه یې د نکاح نه ووته او ده ته نه د رجوع حق شته او نه د بیا نکاح کولو، تر څو چې د همیشه اوسېدلو په نیت بل خاوند سره نکاح ونه کړي او هغه یې په خپله خوښه طلاقه نه کړي. د طلاق ورکولو فائدې او ګټې. الله تعالی حکیم دی. په هر کار کې د الله تعالی حکمت دی. ظاهراً داسې معلومیږي چې په طلاق ورکولو کې د انسانانو ضرر او نقصان دی، مګر حقیقت بالکل د دې برعکس دی. پوهیږو چې د اکثره ښځو او خاوندانو ترمنځ اختلافات، جنگ او جګړې پیدا کیږي چې کله کله خو دومره شدت اختیاروي چې یو زندان او بل قبر ته ځي، او یا ټول عمر هره ورځ وړې او غټې ناندرۍ، خفګان او کله کله جنگ هم وي چې بالآخره د اولادونو په تربیه او اخلاقی شخصیت باندې هم بد اثر کوي. د دې اختلافاتو سبب یا خاوند یا ښځه او یا دواړه دي چې د واده نه وروسته پیدا کړي دي، ځکه چې د واده نه مخکې خو دوی په خپله خوښه او خوشحالۍ سره نکاح کړې وه، خو د واده نه وروسته یا خاوند یا ښځه او یا دواړه یو د بل د حقونو د خیال د نه ساتلو په سبب یو د بل نه خفه شو او یو د بل نه متنفر شو او یو د بل د خبرو او رنگ لیدلو نه نفرت کوي، چې کله کله ډېرې بدې او خطرناکې نتیجې منځته راځي. نو د داسې اختلافاتو دپاره بهترین علاج دا دی چې دا ښځه او خاوند سره د یو وخت پورې جدا شي، تر څو چې یو د بل په قدر پوه شي. د یو څه وخت په جدا کولو کې دی شي چې دوی ته یو د بل په باره کې د آزاد فکر وهلو فرصت او وخت په لاس ورشي. کېدای شي چې دوستان، مشران او پوه خلک مداخله وکړي او دواړو ته خپلې غلطۍ ور په ګوته کړي، نصیحت ورته وکړي او دواړه ځانونه اصلاح کړي. کېدای شي چې پخوانۍ دوستي او مینه دوباره ور په یاد شي، یو د بل په مثبت شیانو باندې فکر وکړي. کېدای شي چې په دې پوه شي چې دوی دواړه یو د بل دپاره څومره ضرور دي او آیا یو د بل نه په غیر گزاره کولی شي او که نه.
او که کولی شي نو هغه ژوند به د دې ژوند په مقایسه څنګه وي، د اولادونو به څه کیږي، وغیره وغیره. یعنی هم په سړه سینه د فکر کولو وخت په لاس ورځي او هم یو د بل نه د بیلیدلو عملی تجربه ګوري. نو کېدای شي چې په یخو مغزو د فکر کولو او یو د بل نه د بیلیدلو د تجربې په نتیجه کې دواړه خپل ځانونه اصلاح کی، خویونه بدل کی، یو د بل د حقونو خیال وساتي، اختلافات ختم شي او خفګانې په خوشحالۍ بدل شي. چې داسې کول صرف او فقط په اول ځل طلاق ورکولو کې ممکن دي، ځکه چې په اول ځل طلاق ورکولو کې د 3 حیضونو یا تقریباً 3 میاشتې وخت ورکول کیږي، چې په دې موده کې هم ښه سوچ او فکر کیږي او هم پوره تجربه اخیستل کیږي. نو که اصلاح او روغه جوړه او رجوع وشوه، خفګان په خوشحالۍ بدل شو، خو زر یا وروسته د وخت په تیریدو سره بیا د پخوا په شان اختلافات او جنگونه شروع شول. پلار خفا، مور خفا، اولاد خفا. نو دوی ته یو ځل بیا د پخوا په شان درس ورکول ضرور دي، تر څو چې کورې د ورانېدو او اولادونه یې د کوڅو نه بچ شي. نو داسې کول صرف د دوهم ځل طلاق ورکولو په واسطه ممکن دي، ځکه چې په دوهم ځل طلاقو کې هم د عدت موده تقریباً 3 میاشتې یا 3 حیضونه دي، چې د سوچ او فکر، نصیحت او د عقل د استعمالولو دپاره پوره وخت دی. کېدای شي چې رجوع وکي. نو که دا ځل هم اصلاح راغله، خاوند رجوع وکړه او شریک ژوند بیرته شروع شو، لیکن که د دې نه وروسته بیا لکه د پخوا په شان مخالفتونه او جنگونه شروع شي، نو دوی قابل د اصلاح نه دي او د دوی یو ځای اوسېدل یوازې دا نه چې ښځې او خاوند ته خطرناک او ژوند په عذاب کې دی، بلکې د اولادونو او ټولنې دپاره هم خطر دی. نو دوی دواړه باید نور سره جدا شي، تر څو چې د ډیر لوی خطر مخنیوی وشي، چې دا کار صرف د 3یم ځل طلاق ورکولو په واسطه ممکن دی، ځکه چې د 3یم ځل طلاق ورکولو نه وروسته نه د رجوع حق شته او نه بیا پرته د بل چا سره د نکاح کولو نه مخکې سره نکاح کولی شي. که په لنډ ډول ووایو، د قرآن کریم او سنتو مطابق د طلاق ورکولو په واسطه د ښځو او خاوندانو په منځ کې اصلاح او روغه جوړه راځي او په آینده کې د خطرناکو عواقبو او نتایجو مخنیوی کیږي. په اول ځل او دوهم ځل طلاق ورکولو کې د عدت فائده. په اول ځل او دوهم ځل طلاق ورکولو کې
د 3 حیزونو موده یا د عدت یوه فایده دا ده چې الله تعالی خپل بنده ته وخت او مهلت ورکوي چې د خپل آینده ژوند او اولادونو وغیره په باره کې ښه فکر او سوچ وکړي، د عقل نه کار واخلي. په غصه او عصبي ټینشن کې باید نه وي، بلکې په یخو مغزو او د پوره عقل نه باید کار واخلي، ځکه چې که ښه خواږه ښځه او خاوند وي او ناڅاپي د دواړو ترمنځ داسې کومه خبره راشي چې غصه شي او خاوند په غصه کې ښځې ته طلاق ورکي، خو کله یې چې غصه سړه شي سمدستي پښیمانه شي او وایي چې ښه کار مې ونه کو، نو که د عدت موده نه وه نو خاوند خو بیا ښځې ته رجوع نشوه کولی او طلاق به واقع شوی و. خو د عدت د مودې په داخل کې هر وخت کولی شي چې د ښه سوچ او فکر نه وروسته پرته د نکاح او مهر څخه خپلې ښځې ته رجوع وکړي، خو د عدت په داخل کې رجوع کولی شي او د پخوا په شان خپل ژوند ته دوام ورکړي. آیات ته راځو. الطلاق مرتان، الطلاق رجعي طلاق، مرتان دوه ځله دي. په مرتان کې اشاره دوه عددو او دوه زمانو ته ده. په مرتان کې اشاره دوه عددو او دوه زمانو ته ده، یعنی رجعي طلاق چې خاوند پکې د عدت په موده کې رجوع کولی شي صرف دوه ځله په جدا جدا وختونو کې ورکولی شي. یعنی رجعي طلاق چې خاوند پکې د عدت په موده کې رجوع کولی شي صرف دوه ځله په جدا جدا وختونو کې ورکولی شي. داسې نشي کولی چې په یو وخت یو ځای او یو مجلس کې دوه طلاقه ورکي. دا طریقه غلطه ده، ځکه چې د قرآن کریم او سنتو خلاف طریقه ده او د دې مبارک آیات نه دا خبره هیڅ کله نه معلومیږي چې که څوک په یو ځل دوه طلاقه ورکي دواړه واقع کیږي. د 3 طلاقو مسله. الله تعالی دا خبره خوښوي چې د ښځې او خاوند رشته دې د مینې او محبت په فضا کې د همیشه دپاره پاتې وي، او که ځینې موقتي اختلافات پیدا شي نو د هغې د لرې کولو کوشش دې وشي. د دې دپاره الله تعالی یو د بل پسې په جدا جدا وختونو کې د 3 طلاقو مهلت ورکړو، تر څو چې انسان ته په وار وار په سړه سینه د فکر او سوچ کولو موقع او فرصت پیدا شي. دوستان او مشران مداخله او نصیحت وکي تر څو چې موقتی اختلافات ختم شي او خاوند ښځې ته رجوع وکړي. نو که چیرته په اول ځل طلاق ورکولو سره خاوندانو ته د وخت ورکولو، په سړه سینه د فکر او سوچ کولو، د غصې څخه
عادي او نارمل حالت ته د راګرځېدلو او د رجوع کولو مخه ونیول شي او طلاق واقع شي، نو بیا خو به په طلاق کې دا لوی الهي حکمت او مقصد ختم شي او ډېرې کورنۍ به تباه شي او ډېر بچي به د هلاکت په لار روان شي او د ډېرو بېګناه ښځو په ژوند به اور صرف په دې سبب ولګېږي چې د هغې خاوند په موقتي توګه په غوسه شوی وو او 3 کرته یې د طلاق کلمه د خولې نه وتلې وه. نو په دې سبب د شریعت مصلحت دا دی چې د یو سړي د پاره چې د قرآن کریم خلاف 3 طلاقه په یو ځل په یو مجلس کې ورکوي، شریعت په یو حسابوي، ځکه چې د قرآن کریم او سنتو په رڼا کې د طلاق ورکولو قانون او طریقه داسې ده چې خاوند ښځې ته په یو وخت او یو مجلس کې صرف یو طلاق ورکولی شي. نو که یو سړی په یو وخت او یو مجلس کې 3 طلاقه ورکي، نو دا خو سړی د الله تعالی د حکم او هدایت مخالف کار وکړو. د دې مثال داسې دی لکه چې د قرآن کریم او سنتو په رڼا کې 5 لمونځونه په 5 جدا جدا یا بیلو وختونو کې فرض دي، لیکن که یو سړی ټول 5 لمونځونه په یو وخت کې وکي، نو دا لمونځونه خو د قرآن او سنتو په رڼا کې نه قبلیږي، او که قبلیږي هم صرف یو لمونځ به قبلیږي د کم چې د کولو وخت وي. دا ځکه نه قبلیږي چې داسې کول د قرآن او سنتو خلاف کار دی. همدارنګه 3 طلاق په یو وخت ورکول هم د قرآن د احکامو او هدایت خلاف کار دی. دا چې د الله تعالی د احکامو خلاف څوک طلاق ورکوي، د دې به بیله جزا هغه چاته الله ورکي څوک چې د الله تعالی د احکامو خلاف عمل کوي، ځکه چې د عدت په دوران کې 2 طلاق نه ورکول کیږي. حال دا چې کله د سړي د خولې نه د طلاق لفظ ووځي، سمدستي په اماغه لحظه کې عدت شروع کیږي او په عدت کې 2 او 3 طلاق نه ورکول کیږي، ځکه عدت خود داسې یو حالت دی چې ښځه نه په نکاح کې ده او نه طلاقه ده. دا خو یو ځوړند حالت دی، تر څو پورې چې په عدت کې یا رجوع ونشي او یا عدت خلاص نشي، طلاق واقع نشي. نو که طلاق واقع شو او بیا یې نکاح وکا او یا د عدت په وخت کې خاوند رجوع وکا، طلاق ختم شو، پس د هغې 2 طلاق استعمالولی شي. په خپله د عدت په وخت کې 2 طلاق نه ورکول کیږي، ځکه ښځه خو د سړي په نکاح کې نه ده، نه د نکاح نه وتې او نه په نکاح کې ده. دا خو یو منځنی حالت دی. تر څو چې د عدت نه ښځه ونه وځي، خاوند 2 طلاق نشي استعمالولی. یعنی د اول طلاق د لفظ د ویلو سره سمدستي عدت شروع کیږي
او په عدت کې بل طلاق نه ورکول کیږي. نعوذ بالله. الله تعالی ظالم نه دی، عادل دی، یو د بل په ګناه نه نیسي. هم هغه ته جزا ورکوي چا چې ګناه کړي وي. د خاوند په ګناه او د غلطۍ په سبب د وړو بې ګناه ماشومانو او تورسرو کورونه ورانول نه غواړي، بلکې الله تعالی د خپلو بندگانو کورونه جوړول غواړي. فلهذا د قرآن کریم نه د یو بې خبره انسان په یو وخت او یو مجلس کې 3 طلاق ورکول، دا خو د قرآن کریم د حکم خلاف عمل دی، ځکه چې 3 طلاقه په یو وخت ورکول په قرآن او سنتو کې نشته دی، او دا خبره د الله تعالی د سنتو خلاف ده چې نعوذ بالله الله تعالی دی د قرآن کریم نه د یو بې خبره انسان غیر شرعي خبره ومني او خپل الهي قانون دی ورته مات کړي، او د قرآن نه د یو بې خبره انسان خبره دی ومني او داغه په خوله دی 3 طلاق قبول کی. ځکه چې قرآن مجید فرمایي لا تبدیل لکلمات الله، د الله تعالی خبرې نشي بدلیدلی. او په سورة الاحزاب کې فرمایي ولن تجد لسنت الله تبدیلا، او ته به د الله تعالی په کړنلاره کې هیڅ تبدیلی ونه مومي. او همدارنګه الله تعالی په خپلو بندگانو باندې اسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل پې نه غواړي. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. نو د طلاق احکام الله تعالی په خپلو بندگانو باندې د اسانتیا راوستلو دپاره نازل کړي دي چې په کورونو کې اختلافات ختم شي او خوشحاله ژوند وکړي، نه د دې دپاره چې اولادونه په یوه شي، مور په بله او پلار په بله. نبی علیه السلام ته صلی الله علیه وسلم ته د چا په باره کې خبر ورکول شو چې پلانکي سړي خپلې ښځې ته په یو ځای 3 طلاقه ورکړي دي. نو پیغمبر علیه السلام په غصه شو، ودرېدو او وی فرمایل چې د الله تعالی د کتاب سره لوبې کیږي، حال دا چې زه ستاسو په منځ کې موجود یم. په دې کې یو سړی ودرېدو او وی ویل چې ای د الله رسوله، آیا زه دا سړی ونه وجنم؟ النسائی کتاب الطلاق صفحه 98 او جلد 2 کې دا مساله ده. امام احمد رحمت الله علیه د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت کړی چې رکانه بن عبد یزید خپلې ښځې ته په یو ځل په یو مجلس کې 3 طلاقونه ورکړل، خو وروسته ډیر خفه او غمجن شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې تا څنګه طلاق ورکړی دی؟ هغه وویل چې په یو ځل مې 3 طلاقه ورکړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته نه پوښتنه وکړه چې آیا په یو مجلس کې دی ورکړي دي؟ هغه وویل چې هو. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې دا ټول په یو طلاق شمارل کیږي، که غواړي نو رجوع وکړه. نو هغه رجوع وکړه. صحیح ابو داود. امام مسلم د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم او
ابو بکر رضی الله تعالی عنه په دور یا وخت کې او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په ابتدایي 2 کلونو کې بدري طلاق یو منل کېدل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت په دور کې ولیدل چې خلکو ډیر زیات طلاقونه ورکول شروع کړي دي. نو وی ویل چې خلکو په دې معاملې کې د چالاکۍ نه کار اخیستل شروع کړي دي. په دې سبب به مونږ 3 طلاقه 3 نافذ کوو. نو هغوی نافذ کړل. باید ووایو چې د طلاق مسله کې د علماو اختلافات دي. خو د افسوس خبره ده چې قرآن کریم زمونږ په منځ کې موجود دی، لیکن بیا هم مونږ په داسې مسایلو کې اختلاف کوو چې په قرآن کریم کې د لمر غوندې واضحه او روښانه دي. نو که موږ په قرآن کریم باندې ځانونه پوه کړو او قرآن ته مراجعه وکړو، نو په قرآن کې خود طلاق مسله ډیره واضحه ده. هیڅ شک او سوال سړی ته نه پیدا کیږي. نو بیا خو ډیره د تعجب خبره ده چې موږ په دې مسله کې ولې اختلافات کوو، ولې قرآن ته مراجعه نه کوو. آیات ته راځو. فامساکن نو د رجعي طلاقو یا د اول یا دوهم ځل د طلاق ورکولو نه وروسته فامساکن یا ساتل دي د ښځې بمعروف په ښایسته طریقه سره، یعنی یا به د ځان سره ساتي، رجوع به ورته کوي او ښه ژوند به ورسره تیروي، او که داسې نه وي او تسریح یا پرېښودل دي د ښځې باحسان په ښایسته په ښه طریقه سره، د احسان په طریقه سره، حق به نه خوري، ضرر به ورته نه رسي، د جدا کېدلو نه وروسته به بدې او سپوره خبرې نه کوي، یعنی بدې خبرې به پسې نه کوي او د خلکو نفرت به ترې نه پیدا کوي. ولا او ندی یحلو روا حلال لکم تاسو ته ان چې تأخذو اخلی تاسو مما د هغه څه نه لکه مهر، جوړې، جامې او تحفې آتیتمو چې ورکړي دي تاسو هن تی ښځو ته، یعنی دغه ښځو ته چې اوس هم طلاقې کړي دي، کومې جامې او کوم شیان چې تاسو ورکړي دي دا تاسو ته حلال نه دي چې تاسو هغوی نه بیرته اخلئ. شیئا یو شی، یعنی هیڅ یو شی تی اخیستلی نشئ، الا مگر اوس خطاب عامو خلکو، مشرانو او قاضي ته دی، مگر په هغه صورت کې تی یو شی اخیستلی شئ، مگر په هغه صورت کې خاوند د ښځې نه یو شی اخیستلی شي، او یا د جرګې مشرانو یا قاضي تاسو د ښځې نه په هغه صورت کې یو شی اخیستلی شئ او د دې خاوند ته ورکولی شئ، ان چې یخافه وویریږي دوی، یعنی دا ښځه او خاوند په دې وویریږي الله چې نشي یقیمه ساتلی دوی دواړه ښځه او خاوند نشي ساتلی حدود احکام الله د الله تعالی، یعنی چې دوی ته دا ویره پیدا شي چې کوم حقونه چې شریعت ښځې او خاوند دپاره ټاکلي دي هغه نشي ساتلی، او ښځه د خاوند د نکاح نه ازادول غواړي د دې دپاره چې د ګناه نه بچ شي. او د جرګې خلکو
یا قاضي او تاسو هم تحقیق وکئ او تحقیق او لټه ستاسو د هغې نتیجه دا راوځي چې یاره واقعا دوی یو د بل د حقوقو مراعات نشي کولی، یو د بل حقونه نشي ساتلی او حقیقت درته معلوم شي، فإن نو که چیرې خفتم تاسو مو ویریږئ په دې خبره ای خلکو یا د وخت قاضي یا ای د جرګې خلکو الله چې نشي یقیمه ساتلی دوی دواړه حدود یا احکام الله د الله تعالی فلا نو نشته جناح ګناه علیهما په دوی یعنی په دې دواړه ښځه او خاوند باندې فیما په هغې څه کې مهر یا مال افتدت چې فدیه ورکي یعنی ښځه خاوند ته د نکاح نه د ځان د ازادولو په بدل کې ورکي، خو د مهر نه به زیاته نه بهی په دغه مال یعنی مهر یا ورکی یا نور څه مال ورکی، یعنی چې مطلب دا دی چې قاضي یا مشران ښځه د یو څه مال په ورکولو خو چې د مهر نه زیات نه وي، یعنی ښځه په دې باندې راضي کی او خاوند د دې مال د اخیستلو په مقابل کې په طلاق ورکولو راضي کی، نو په دې صورت کې ښځې ته د مال په ورکولو او خاوند ته په اخیستلو کې ګناه نشته دی، دې ته خلع وایي. تلک دا حدود یعنی احکام الله د الله تعالی دی، فلا نو مکوي تعتدو تیری تجاوز ها د دې حدودنا د دې احکامنا ومن او څوک چې یتعدى تیری یعنی تجاوز کوي د حدودو د الله د الله تعالی نه فاولئک نو دغه خلق هم دوی الظالمون ظالمان دي په خپلو ځانونو باندې. اوس په دې مبارک آیات کې د دریم طلاق ذکر دی. مخکې دوه طلاق خو چې اول او دویم هغه رجعي و، طلاق چې ورکي کولی شي چې بیا رجوع وکي د 3 میاشتو یا د عدت په داخل کې، او یا که رجوع ونه کی بس طلاق واقع کیږي. خو که طلاق واقع هم شي فرضاً 6 میاشتې وروسته دواړه پښیمانه شو، طلاق خو پکې راغی خو 6 میاشتې وروسته ښځه خاوند پښیمانه شو، کولی شي چې بیا سره که خوښی بیا نکاح سره تړلی شي، که د ښځې خوښی او د خاوند هم خوښی نو بیا سره نکاح تړلی شي. لیکن په دریم ځل طلاق کې بیا نو دا چانسونه نور نشته دی، نه بیا رجوع کولی شي، همدا چې د طلاق کلمه په دریم طلاق کې د خولې نه ووته، نه نور بیا رجوع کولی شي او نه بیا نکاح سره تړلی شي. عدت پکې شته نه دی تر څو پورې چې په خپله خوښه د بل چا سره په دې نیت باندې نکاح ونه کي، یعنی چې بیخي د دایمي ژوند د همیشه ژوند دپاره داسې نکاح به ورسره کوي او هغه یا مړ نشي یا په خپله خوښه طلاق نه کي، بیرته د اول میړه سره نکاح نه کیږي. او دا چې دا زمونږ په وطنو کې دا حلاله چې کیږي دا بالکل غلطه طریقه ده، قطعا د اولنی میړه دپاره بیرته نه حلالیږي، دا چل دی. الله تعالی ته څوک دوکه نشي ورکولی، نعوذ بالله، دا چل دی، دا نه کیږي. دا چې د یو چا سره خبره وکي چې ښځه هغه سره نکاح وکي او ته به بیا طلاقه کړي او بیا به ماته حلاله شي، بعضې خلک داسې کوي، خو دا نه حلالیږي، دا حرامه ده. تر اخره پورې د دې اولین خاوند سره که په دې ترتیب بیا نکاح وکړه، اخره پورې ټوله په زنا کې خبره روانه ده. اوس آیات مبارک ته توجه وکړئ.
فإن کچیر بیا طلقها خاوند د دریم ځل د پاره طلاق ورکو هغې ته یعنی خپلې ښځې ته چې مخکې یعنی که چیرته خاوند د 2 ځله طلاق ورکولو نه وروسته د دریم ځل د پاره بیا ښځې ته طلاق ورکوي فلا تحلو نو په دې صورت کې نه روا کیږي هغه ته نه حلالیږي هغه ته دا ښځه له هغه ته یعنی خاوند ته من بعد وروسته د دریم ځل طلاق ورکولو نه حتی د هغې پورې تنکحه چې نکاح شي هغه ښځه زوجن یو خاوند ته غیره پرته د هغه نه یعنی د خپل اولنی خاوند سره د هغې پورې دوباره نکاح نه کیږي د څو پورې چې پرته د مخکینی خاوند څخه د بل چا سره نکاح ونه کړي او هغه بیا په خپله خوښه طلاق نه کړي او بیا عدت تیر شي او پس د هغې نه که وغواړي او دوی سره رضای نکاح سره کولی شي فإن بیا که چیرته طلقها هغه نوی خاوند طلاق ورکی دې ښځې ته فلا نو نشته جناح ګناه علیهما په دې دواړو ښځه او خاوند باندې ان یتراجعا چې رجوع وکړي دوی یو بل ته یعنی چې نکاح او شرعي صحبت سره وکړي ان خو په دې شرط ان که چیرته ظنه دوی دواړه ګمان کوي ای یقیمه چې وبساتي دوی حدود حکمونه الله د الله تعالی یعنی د ښځې او خاوند چې کوم حقوق شریعت مقرر کړي دي د هغې څخه به تیری او تجاوز نه کوي وتلک او دغه حدود یعنی احکام الله د الله تعالی دی یبینوها چې اغا جل جلاله بیانوي دغه احکام لقوم اغا قوم ته یعلمون چې اغوی پوهیږي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين